لمریزه برېښنا یا لمریزه انرژي په اړه باندې تاسو به معلومات لرئ چې په میانه ژبه یا زموږ تاسو په کلیوالي ژبه ورته شمسي وایي چې زموږ تاسو کاریزونه اوس په شمسي بدل شوي دي. خو د دې ترڅنګ زموږ تاسو کورني یا کلیوالي نغري چې موږ تاسو به پکې اورونه بلول او په هغه به مو د کورنۍ دیګ کاوه یا به مو اوبه ورباندې جوشولې، هماغه نغري ځای اوس څه شي نیولی دی؟ لمریزه تاوه یا د تاوې انرژي چې اوبه ورباندې جوشیږي. د غزني پنځ او زرکشان میډیا قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه محمد ابراهیم امیري یم له خپل ګران همکار رحمت الله مرجان خیل سره نن په همدې باندې کار کوو چې لمریزه انرژي چې له هغې څخه داسې استفاده کیږي چې اوبه ورباندې جوشیږي. طبعا تاسو به په ځینو کورونو کې یا په ځینو ساحو کې لیدلی وي، خو نن یې موږ تاسو ته عملا ګورو چې دا څه ډول جوړیږي او د خلکو په اقتصاد باندې څومره تاثیر کړی دی، هوا په ککړوالي کې څومره کمښت راوستلی دی. نن په همدې باندې غږیږو. نن موږ دلته یو دوکان ته راغلي یو چې همدغه وسایل ورپکې جوړیږي. نو راځئ چې دغه معلومات له تاسو سره هم شریکو چې د دغو ګټو باندې وغږیږو، د دغو په جوړښت باندې وغږیږو چې څه ډول دا جوړیږي. دغه ورور دلته لګیا ده او همدغه تاوه جوړوي، دغه انرژي چې تولیدوي یا اوبه چې جوشوي. له سره به هم خبرې وکړو. سلام برادر، امیدوارم جور و صحتمند باشی. بخیر هستی انشاءالله؟ خیرتی است؟ خوب هستی؟ شکر سلامت باشی. مصروف چی هستی؟ مصروف تاوا سازی. تاوا سازی. این تاوا برای چی هست؟ این تاوا بس از خاطر چی است که میام ما جوش کنه دافتاو. خب این چوکاتش است، این قالب است، این چوکات اول در روی قالب جور میشه. خب بعد از او باز این که خلاص شده که در روی چادر میاد اونجا عملی تو نشان میدیم. باز که چادر کار شد بازی سر پای استفاده میشه. سر پای که استفاده شد بعد از اون شیشه کاری میشه دیگه در کار فعالیت میکنه. این شیشه چه رقم است؟ شیشه که دیگه شیشه فرق داره یا مش شیشه است که ما و شما تصویر خود میبینیم؟ نه شیشه تصویر است، ما شما تصویر خود میبینیم. شیشه روی میگم ماشین. این مش شیشه فقط تا خرد میشه 4 سانتی و 5 سانتی. باز در روی توا کار میشه. توسط شیرش مکمل میشه. بعد از اون در کار فعالیت. این فعالیت چند در مو سرش است یا مو شیشه؟ شیشه دم شیشه است. این شیشه از خود نور تولید میکنه، انرژی تولید میکنه. نه برق کار داره نه هیچ کار نداره، فقط دمی شای نور کار میکنه. این اگه شما بخوایم که از این در خانه ما از خود یک تاوا بسازم، از این شیشه ما استفاده کنیم میتونیم؟ چرا نه میتونیم. دیگه لاین و برق چیزا هیچ کار نداره، فقط چوکات سم باشه چوکات. دیگه تو میتونی که شیشه کار. چوکاتش مثلا چه رقم است؟ در قالب جور شده بشه. این چوکات نیست نه. این باید در قالب جور شود. آماده شود تا که بتونه او در کار فعالیت کنه. اگر نه دست جور کنه نورش تیت میاد. فهمیدی؟ او جدا نمیتونه. مثلا یک لوتا یا مثلا ما و شما در خانه برشان امی سری بخاری و چیزا که میمانیم او جوش مینده و مو در پشتو ما برشان منگای میگیم. منگای ها. او را چقدر وقت جوش میکنه؟ او رقم از خورد و کلان داره، اندازه فرق میکنه. اندازه خود شاید 50 دقیقه 40 دقیقه جوش میکنه، کلانش 25 دقیقه نیم ساعت، دو لیتر و 10 دقیقه 10 دقیقه جوش میکنه. این خیلی مصرف کم مونه داخل خیلی مصرف کم داره. اون ترموزه شاید این 10 دقیقه 12 دقیقه جوش کنه. سرازی دیگ و جزا میشه دیگه میشه امیار کارا که گاز مونه این کارا مونه. مصارف از چقدر میاد؟ مثلا سر یک تاوا چقدر مصرف میاد؟ این دیگه رقم است، خورد و کلان میاد، سر خوردش کم مصرف میاد، سر کلانش زیاد میاد. مثلا سر یک تاوای کلان که باشه سرازی مجموعاً چند مصرف میاد؟ او که اندازه کلان جور کنی، فرمایشی جور کنی، خوب اساس جور کنی 3000 3600 میخوره افغانی. افغانی مصرف میشه. این باز چقدر وقت کار میکنه؟ تو کار خود پیش ببر. این دیگه تا که خراب نکنه. فهمیدی؟ خرابیش از چی خاطر به وجود میاد؟ فقط او جوش خراب میکنه. او جوش خراب بچه که بولش خراب میشه. فهمیدی؟ دیگه این خرابی نداره، هیچ خراب نمیشه. خب بسیار خوب. هفته و انرژی هفته و چقدر میخواد؟ هفته باید قوی باشه یا اگر ضعیف هم باشه کار میکنه؟ ضعیف هم کار میکنه. ضعیف کار میکنه تا اندازه خود قویش باز تیز میشه. خب اله یه رقم ما بخوایم که ایره ولدینگ کنم، ایره ما میتونه که ولدینگ کنم؟ تو اگر ولدینگ کنم وقت کدام شی؟ اول میتونی که ولدینگ کنی. ولدینگ کردیم بسیار. ولدینگ کردی تو بیا ولدینگ کشی. ما یک ولدینگ کنم کل بخدا تو بیا که خراب شد باز. نه مشکل تو نشان بیت. خراب نمیشه بیا. خب تو اینا کی مرا بگی؟ خب تو فقط یاد بیتی خب که ما متانم یا نمیتانم. این نکابر چی است ای خو؟ از خاطر که چشم ولدینگ نبره نه؟ خب این خروشان است ای ولدینگ چشم خراب میشه. خب بسیار خوب. تو میتونی که اینجا ولدینگ کنی. اینجا؟ ولدینگ. این سرشون میشه سرشون.
نه او زون چادر شدش میشه. خب دستای تو رو مثل دانم شد کار خراب نکنم. نه خیر است خراب شد پس جور خب نه ولای کار من نیست. نه تو نتونستی نه. نتونستم ولی مثلا مو دیگر رقم ما که جور میکردم دیگر رقم بود. وای نشه. هو ولدین دیگر اینکا دیگر رقم بود. اینکا خوب شد. مشکل داینک نیست مشکل دخود. مفتی که بخیر تکمیل شد کار از خلاص شد. که مکمل جور شد. بعضی دیگه چی میخوای بعد؟ این بخیر که چوکارش خلاص شد ولدینگ کاری چوکار. این دیگه مرحله است که البته او منو این چادر میفهمیدی؟ روی زی و این چادر گرفتم شه. خب بعد از این چادر که این چادر گرفته شده بازی سر پای استادم شه. البته سر پای استادم شه. پایه برشان جور میشه. پایه برش جور میشه. ما هم بر زیرش هم بر سرش پایه جور میشه. فهمیدی؟ خب بسیار خوب. بعد از او باز شیشه کاری است. خب اونجا ما مخصوص شیشه کار داریم. بازی شیشه کاریم نه. مخصوص چادر کار داریم که چادر بزنه. خب ما دیگه بویی بخیر خلاص بعد از او مریم اونجا سر این چادر گپ میزنیم. بخیس است بخیس. یک دانش جور کردن چقدر وقت میخواد؟ یک دانش یک دانش سوخت کار نداره. خب تقریبا 1 ساعت 2 ساعت میخواد؟ نه زیاد وقت کار. زیاد وقت کار داره. خدا یک روز 2 دانه 3 دانه جور میشه. خب بسیار خوب. باش که ما پایین شوم که مزاحم کارتان نشم. مرحله چیست؟ ماشاءالله تو خوب تکرار است زود زود می‌جوری می‌کنی. مریم بخیر در مرحله این چادر. بخیر سایس. این چادر بزنیم. که دیگه چه جوش است. فقط همین شیای آفتاب اینجا برابر مونه. فهمیدی از خاطر که برای آفتاب برابر می‌کنی. برای آفتاب برابر شو و شیاش دکون چه جوش. گفت تو این اینجا بدون لین عملا لین چیز نداره. نه باقی هیچ کار نداره. فقط در آفتاب کار می‌کنه. در اینجا باشه کم انرژی در اینجا میاره که کل این سایکو کل نورش شیشه کلش اونجا متوجه شه کل چه جوش البته این مرکز است. متوجه کل زی اینا در مرکز میشه. مرکز میشه. این باید امر کم جور شه. این متوجه کل شال البته این در مرکز میشه. بسیار خوب. این مرکزش است که نه چه جوش. این باید با اندازه امر کم با اندازه جور شه نه؟ این نمیته جور شه. اینش افتادش هم مستقیم در اینجا چی شد؟ مستقیم کلش باید این مرکز باشه. شوهایشان در اینجا. شوهایش کل اینجا باشه. بسیار خوب. بسیار خوب. یا آماده است. یا آماده فروختن است البته. بسیار خوب. قدرمن لیدونکو تاسو ګورئ چې دغه هغه مریض تاوه ده چې انرژي تولیدوي او تقریبا په شلو دقیقو کې یا په 25 دقیقو کې یوه چایجوش غټه چاینکه موږ تاسو ته وایو هماغه جوړ شوي او همدارنګه د کورنۍ اقتصاد کې ډېره ګټه کوي او د کورنۍ هغه مصارف ډېر کموي. دې ترڅنګ د هوا په ککړتیا کې ډېره ګټه لري چې هوا له ککړتیا څخه ژغوري. دغه تاوه هم اوس تکمیل سوې ده او دې ته اماده ده چې هم اوبه جوش کړي او هم دیګ ورباندې وسي. تاسو د دې په اړه باندې پوره کامل معلومات واورېدل. له دې ورور سره به نور هم خبرې کوو. هلته به یې نورې طریقې وګورو چې بغیر له دغه شیشې مخکې ته دغه شیشې چې ورباندې کېښودل چې دوی څه ورسره کوي یا څه ډول ورسره عیارېږي یا تنظیمېږي. نو په هغوی باندې ما هم خبرې وکړو. د هغوی په اړه باندې تاسو راسره اوسئ راسره پاتې شئ. امروز آفتاب کمی که ضعیف است. امروز آفتاب ضعیف است. این روز رمضان که آفتاب ضعیف است البته 100% ما این چه کامل شمار دارم کنیم. فهمیدی؟ معلومات کامل شمار دارم کنیم از خاطر که آفتاب ضعیف است. اگر آفتاب تیز بود یک دوام نمی‌کرد البته که میشد من 3 سال 4 سال ای آتش میگرفت. فهمیدی سوس؟ خرد و کلانشان فرق میکنه؟ 100%. چیشان خرد باشه؟ یکی کلان باشه او زودتر جوش میاد البته. اگر شیشه‌شان زیاد است. یک اگر در 15 دقیقه جوش کنه در گرفته. در خو میگیره خود آفتاب ضعیف است. بس کلان باشه شاید 10 دقیقه 6 دقیقه جوش بیاد. ولې دا که چېرته لمر یو څه تیز واوسي او د لمر شعاع یو څه زیاته واوسي دغه تر دې هم قوي کېږي. اوس تاسو ګورئ چې په 10 یا 15 ثانیو کې یو لرګي اور واخیست په همدې باندې. نو که چېرته لمر یو څه شعاع زیاته وي دغه د 15 ثانیې کې یا 4 ثانیې کې لرګی اور اخلي. د دې شعاع یا دغه انرژي دومره قوي ده. ښه نور دا هم په سر شیشان صحبت میکنیم. اگر وقتی که بسته میشه پیش از اینکه زیرازیش بسته شوه جسپنده شوه اما این چادرشان میبینیم وقتی که این چادر بسته باشه و چقدر شده کم است وقت شیشه سرشان بسته شوه دیگه مثلا نمی بدون شیشه است. نه این شیشه است کارش تکمیل شده خلاص شده.
این در روی زی ما سمت سفید میزنیم از خاطر که این چولم مونه نه خو این مانند چیوری از این کاشی که کار مونه باز در رویش یک چیز میزنه که او داخل نشه این امزو خاطر سمت سفید میزنیم که او داخل نره و شدش از بین نبره خراب نشه. اگر او داخل رفت دیگه باز کار نمیکنه بعد از چند مدت باز شورش سیام کرده اگر او داخل شود اگر سمت سفید بخوره باز او داخل نمیشه وقتی که او در یک ساعت داخل شد نه در این منطقه او داخل شد اینی منطقه از بین میره یا مکمل از بین میره اینجا سیام کرده سیام کرده یک ساعت شد سیام کرده فعالیت من کم البته کم میکنه بالکل فعالیت از بین میره خو بسیار خو تشکر بسیار زیات قدرمنو لیدونکو دغه هغه لومړنۍ مرحله ده چې چادر ورته ورکړل شوی ده او بسیر باندې دغه سپین سیمټ ایښودل شوي دي تر څو کله چې دا چایجوش یا یو بل شی ورباندې جوش راسي هغه ورباندې وڅاڅي هغه اوبه ورباندې وڅاڅي او هغه سهی فعالیت کموي او یا هم په بشپړ ډول له منځه ځي نو د هغه لپاره دغه سپین سیمټ ورکول کېږي تر څو دغه اوبو مخنیوی وکړي او تاوه خپل کیفیت له لاسه ورنه کړي له دغه وروسته بیا ورباندې دغه شیشې وهل کېږي چې چارکونجه شیشې ورته پرې کېږي او دغه ورباندې کېښودل کېږي دغه شیشه بیا انرژي تولیدوي او دغه شیشې ټوله انرژي همدغه ساحې ته متوجه ده یا دغه ساحې ته دغه انرژي راځي او له دلته بیا اوبو په جوش باندې راځي. خب بسیار خوب تشکر برادر بسیار زیاد. یک مسئله دیگه هم است که مردم علی امریکا چقدر استفاده میکنه از تاوا زیاد استفاده میکنه زیاد میبره یا کم میبره؟ اول خصوص فعلا استفاده زیاد شده از وقت قبلی که استفاده زیاد شده از خاطر که وقت مردم دل گرفتن هم تو نیست مفتی اگه ما سرزی پیسه خود بند کنم شاید کامیاب باشه نباشه مردم دل گرفتن هم تو نیست اول مردم خیلی از این خریداری نه یک آدم که در خانه یک نفر دیدک سر و سبا اون مایه میخره فروشات زیاد فعلا زیاد است از خاطر که کامیاب است و یک چیز دیگه است یعنی شیش اگه میده شو مثلا اگر زیر شو بره فعالیت خود کم میکنه یک سحر سیاه میشه اگر اینش مثلا یک 4-5 دانه شیشان میده شو یعنی با پس جور میشه یا باز مکمل باید تبدیل شو مثلا اگه یک دانه شش میده شو دو دانه میده شو سه دانه میده شو این عمود کشیدم شو دیگه از جاش انداختم شو حتما فعالیت خود کم مونه از خاطر که کل از شیشا متوجه در مرکز است اگه یک دانه میده شو اون ضرورت کم میشه دیگه متوجه است یک میده شو یک نقطه دو تا میده شو دو تا خب بسیار خوب اما تا استا میریم دیگه شام سعی میکنیم اینش هم کمک خورد است خورد است گرد است خربوزه خب اینی اندازش به چی میشه مثلا چی رقم شما میگین که شوای همیشه به همین مجسته مکمل این کاس ایده قالب بسم شه خب ایده قالب بسم شه ایده دست بسته شه این کار نمونه شوایزی کیپ میشه فهمیدی حالا شوایزی کلش در مرکز است این ما یک چیز دارم که بسنم به نام قالب کنی قبلی صحبت قالب دیدم و در روی قالب بسته شود شیشه قالب با چه اندازه کردیم قالب کی رو اندازه شو اونجا نجار جرمونه نجار جرمونه و ما پارکال دارم در روی پارکال رو جرمونه دیگه که متوجه کل شیشه باید اینجا باشه اگه اینجا نباشه کار نمیکنه قدرمن لیدونکو په دغه یو شی دغه ډیر جالب ده دغه د چوکاټ جوړ شوی دغه مکمل شیشه باید دغه شوای همدغه ځای ته متوجه دلته که استاد لاس ته ونسي لاس وځي یعنی د ټولو شیشه دغه دی ویولې اندازې شیشه د دغه کونج د شیشه شوام دغه ته برابر شوی ده چې ټوله شوای ټوله انرژي په همدغه ځای باندې مصرفيږي او دغه ځای ته انرژي ورکوي ترڅو دغه ځای ګرم راسي. خب بسیار خوب برادر تشکر از معلوماتتان بسیار یک چیزی مفید است برای کل مردم و ډیر ګټمن شی ده او ډیر پایدمن شی ده دغه هم په مصارفو کې مصرف کموي او هم د هوا په ککړتیا کې ډیره ګټه لري او د دې ترڅنګ په ډیر کم وخت کې اوبه جوشوي او په ډیر کم وخت کې هغه دیګ پخوي. دلته یو بل ورورم لګیا ده دی پیک کوم رنگ ورکوي. برادر نامتان چی هسته؟ امیدالله. امیدالله جان تو چی میکنی پیرنده اینجا؟ رنگ میکنی؟ تو رنگ برتن کی یاد چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی؟ 1.5 سال 2 سال میشه. 2 سال میشه؟ همین رنگ میکنی؟ دیگه چیز تنها یاد نگرفتی؟ یاد دارم کلش یاد دارم اینم رنگ میکنم. جور کردنش هم یاد داری؟ جور کردن تاوره؟ یاد دارم. بسیار خوب. چقدر میشه کار میکنی اینجا؟ 1.5 سال 2 سال میشه. 2 سال میشه. مکتب میخونی؟ مکتب میری؟ خوب بسیار خوب. بسیار خوب. این رنگ مکمل شد یک رنگ میشه یا دیگر رنگ میتبرشن؟ نه تنها یک رنگ میشه نمیشه. خب این رنگ فرق میکنه مثلا چی یا اگه دیگر رنگ داده شو باشه رقم میشه بلند شو؟ پروا نداره هر رنگ می کمک کرد. ما رنگ گلابی می. تو گلابی میدی؟ و اگه سفید برشن بیتی باشه رقم؟
پروانه داره سفیده میکنه. هم باز انرژی تولید میکنه؟ چای جوش میکنه؟ رنگش فرق نمیکنه سرشان؟ رنگ و در چای جوش دیگه فرق نمیکنه دیگه. خب فقط برای شیشو که از موبایل دی باید لیار شه. خب این رنگش فقط برای مقبولی است که مقبول مال باشه. مقبول مال. خب بسیار خوب. اینی اندالش هم برای چی هسته؟ معلوم؟ اندالاش برای افتاو. خب که برای افتاو برابر شود. حال برابر شد برای افتاو؟ خب اینی تاو بالاش میکنه. تاو بالا از طرف صبح پیت بال شده مرا از طرف چاشت شیر شده مرا. خب بسیار خوب. ولی افتاو میخواد. تاو ضعیف است امروز نه؟ حالا بقیه برابر شد برشان. برابر شد. خب بسیار خوب. نه کار. خب برادر یه رقم امیر کم نچسبانی هم خط نکودی مشکلشان چی است؟ باز شیشه بلند و پخسمه. خویی باید چسبانده شود از زیرش. باید چسبانده شود خوب فکس که شیشه یک میلی نیم میلی وریم فرق نکنه بالاشونه. باید یک اندازه بیام گیشن. یک اندازه کلا یک لخت. خب این چادر است که سرشان پوشانده شد نه؟ بله. این چادر فرق میکنه که دیگه این چادر خاص میخوای یا اما یک این چادر است؟ نه فرق نمونه. اما یک این چادر است. اما یک این چادر است. خب این برای شب باید امیر کم جور شود که خوب صحیح شد. شب باید آماده شود کلا که یک سانتی وریم بلند و پخش نباشه. پخش باشه دیگه همین شیشه که هست باید بلند پخش ما نورش کلگیش هر طرف تیت میشه بسیار خوب. دغه تاسو لومړی دغه چوکاټ جوړونه ول د چې چوکاټ جوړ سو دغه دومره مرحله د چوکاټ تکمیل شوی ده او اوس باید هم د چوکاټ ته انچادر ورکړل شي ترڅو دا په انچادر باندې پوښ سي او هغه شیشې ته آماده سي چې شاور باندې ولګي بیا در این مرحله چادر انچادر جسانی که انچادر بسته میشه دی؟ بله مرحله انچادر است انچادر میزنیم. خب باز دزی این سرچی بسته میشه سرشان این چادر نت و بولت میشه؟ نه رپیت میشه اینی میخوایش هسته؟ این میخوایش هست این باید ماشین رپیت این رقم قطعی میخ چی کنی باشی رقم فرق میکنه؟ قطعی میخ نمیشه باید اینی باشه اینی؟ دغه ځانګړي هغه موتاش میخونه ته ځانګړي میخونه دي په دغه باید دغه چادر په دې چوکاټ باندې بسته سي ترڅو شعاع ته یا د لمري انرژي ته آماده سي. خب بسیار خوب. این مرحله شان که تکمیل شد بعد برای چی آماده میشه باز بخیر؟ بعد از این باز چیز جور میشه موزیرش که پایپ است یکیش بعد سر پای میشه بعد سر پای دیگه شیشه زده میشه. یعنی هر کدام میتونن علیحده کار میتونن یا مثلا تو میتونی که مکمل کارش بکنی؟ مکمل میتونی؟ و چوکاٹ اول ما در اینجا که جون چوکاٹ برادر ما جور میکنه و این چادرش ما میزنم شیشه مربوط اسلام الدین میشه تا که کارش هم زود پیش بره. خب بسیار خوب. قدرمنو لیدونکو دغه دوه مرحله بیا مې یادوري کوو. لومړی مرحله تاسو ول د چوکاټ جوړول و دوه باندې چادر وهل او دریمه مرحله تاسو وکتل چې چادر شیشه ته آماده کیږي ترڅو شیشه لپاره باید بشپړ ډول آماده سي چې شیشه ور باندې سریښ سي یا ور باندې چسب سي. له هغه وروسته بیا دا انرژي ته آماده کیږي ترڅو لمریزه انرژي تولید کړي.
قدرمنو لیدونکو تاسو هغه د چادر د استریښولو مرحله یې ولیده، اوس شیشه ورباندې سریښوي. د شیشې مرحله یې ده، هماغه به یې تاسو وګورئ چې په دې باندې شیشه په کومه اندازه باندې او په څه ډول باندې سریښېږي. همدغه ورو ورباندې لګیا ده تر څو دغه شیشه ورباندې ونښلوي. اوس دغه مرحله هم تاسو وګورئ چې ډېره جالبه او شاید یو څه هغه چا چې کار نه وي ورباندې کړی د هغوی لپاره سخت هم واوسي. همدغه شیشه ده چې موږ تاسو پکې خپل تصویر ګورو یا کله کله پکې ویښتان اړوو. دغه بعضې یا ځینې شوقي ځوانان شیشه یې باید په همغه اندازه باندې پرېکړه سي، په کومه اندازه شي دا ورته جوړه سوې ده. دغه مرحله به یې فکر کوم یو څه وخت هم زیات نه سي، ځکه چې باید په ډېر دقت باید دغه شیشه ورباندې ولګېږي. بیا درته شاید از دیگه مرحله که از دیگه کارشان می کارا کمک سخت باشه نی؟ سخت هم از دیگه تقریبا نیه کمک کنی فرصت مبارکی سوکا یک دانه باید بلگونی که یه باید تاو بالا نشه. تاو بالا نشه. یک اندازه باید بخیر. یک اندازه کلان یک اندازه. بسیار یک اندازه نه باز فرق مونه دیگه. تقریبا بلند و پخش باید نورش. یعنی شیشه پیش از پیش برشان جور میشه برشان. شیشه ما فرمایش میدیم اندازه 4x4 جور مونه 4 سانتیم بره بخش ما. خوب. آماده جور مونه دیگه اونجا میاره میگه لگونده میره. خوب. یعنی دا با شما متو کات میکنین یا نه ایره اونجا شیشه فروش که هست برای ما جور مونه خط مونه کلا چیزاش آماده مونه. بعد از اون ما اینجا میخوایم بندل خوب. خریدیم. این تقریبا چقدر وقت میشه که در غزنی رواج شده؟ والا در غزنی خوب تقریبا شاید یک 10 سال 12 سال شده که رواج شده. خوب. یک تو معلومات داری که اول در کدام ولایت اول دمی غزنی دمی ولایت غزنی بود تقریبا در چیز است در نواباد است. خوب بسیار. مرکز در نواباد است. در نواباد تازه اول که جور شد در نواباد جور شد. خوب. دغه لومړی ځل وای په د غزنی په نواباد کې د غزنی ښاروال نواباد ساحه کې زموږ ورونو جوړه کړې ده. له هغه وروسته په د ښار نورو برخو ته هم وغځېده او د ښار په نورو برخو کې هم سوکا خلکو شروع کړه. تا اونجا شما بر شاگردی کردین یا خود به خود شروع کردین بخیر؟ ما شاگردی کردیم. خب چقدر وقت شاگردی کردین؟ تقریبا از ما کسی بیادر ما شاگردی کرد. خب او بر شما یاد داد؟ تو شاگرد اون هستی؟ تو کده خوردم هست او؟ ما کده خورد. خب بسیار بسیار. قدرمنو لیدونکو تاسو ولیدل چې دغه تاوه وروسته له 4 یا 5 ساعتونو کار وروسته تکمیله شوه او په بشپړ ډول دې ته آماده ده چې نور دا انرژي تولید کړي او اوبه جوش کړي. هغه دیګ چې موږ تاسو په کورونو کې پخوه هماغه پوخ کړي. یوازې همدغه د نل یا د چای جوش ایښودلو شی هم تکمیل شو، هغه ورباندې کېښودل شو. اوس په بشپړ ډول خپل کار ته آماده ده. قدرمنو لیدونکو د غزنی فانس او زرکشان میډیا لیدونکو تاسو د تاوې جوړښت او جوړول دا ټول شی ولیدل چې په لومړي کې ورته چوکاټ جوړ شو، له هغه وروسته وین چادر ورباندې ووهل شو، له چادر وروسته ورباندې یو ډول سپین سیمټ هماغه کارول کېږي، له هغه وروسته باندې شیشه باندې سري کېږي تر څو دا په بشپړ ډول باندې آماده شي، تر څو دغه ټوله انرژي همدغه یوې ساحې ته تولید کړي، تر څو دغه ځای دلته چای جوش یا بل کوم شی چې ورباندې کوي هغه په جوش راوړي. نو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. تاسو هم کولی شئ چې تر څو په خپلو کورونو کې له دغو تاوو څخه استفاده وکړئ چې زیاتې ګټې لري. یوه ګټه یې همدا ده چې په اقتصاد کې ښه ګټه یې همدا ده چې اقتصاد په برخه کې دغه شی کموي. د اقتصاد برخه کې مهم رول لري چې
اقتصادي مشکلات مو سره کمیږي او دومره زیات مصارف نه راځي لکه په غاز او په لرګیو یا په اوس چې موږ تاسو څومره مصرف کوو د دې مصرف تر هغو څو برابره کم ده او د دایم لپاره همدغه موږ تاسو ته په درد خوري. د دې ترڅنګ د هوا د ککړتیا مخه نیسي، د هوا په ککړتیا کې ډېر رول لري. نو موږ تاسو ته همدا لازمه ده تر څو له دغو څخه استفاده وکړو په خپلو کورونو کې او د خپلو کورونو لپاره یوه واخلو. تشکر برادر از شما بسیار زیاد، بخشش باشه که وقتتان گرفتیم و بسیار معلومات مفید بود برای کلگی. تشکر از همکاریتان. تشکر شما، زنده باشید. پیام شما چی است برای مردم؟ پیام مهمیز باشه مردم که ما از خاطر اقتصاد فامیل خود و از خاطر فامیل شما این کارمونیم. اگر شما میخواین که از این توای استفاده کنین میتونین که روی بری ریاست ترافیک دکان حامد پرسان کنین و از این توای شما خریداری کنین. بسیار زیاد تشکر. زنده باشید.